په بلخ کې د روضې شریفې د کاشي جوړونې کارخونه د یوې نیمې پېړۍ په تېرېدو سره لا هم فعاله ده او په سنتي ډول کاشي تولیدوي. د روضې شریفې شاوخوا په یوه څنډه کې لا هم یو شمېر نامتو کاشي جوړونکي د سنتي کاشي جوړونې سبک ژوندي ساتلو لپاره کار کوي او د دې جومات په جوړښت کې شاوخوا 200 کارول شوي کاشي د دې کارخونې د فعالیت حاصل دی. وایي شمېر یې 12 تنو ته رسیږي او په یوه میاشت کې د 15 متر مربع کاشي د تولید وړتیا لري. پرسنل کاشی‌سازی با تعداد 12 نفر اینجا پای وظیفه میکنن. دیگه انواع و اقسامی که کاشی‌ای که در روضه شریف است ما این را جور میکنیم. کار ما سنت دیسی است، همه کار ما با دست جور میکنیم. تعمیر روضه مبارک در تعمیرشان 700 نوع گل به کار رفته که گل‌ها به شکل مختلف، سایت‌های مختلف، خرد است، کلان است، هر دیزاین است و کاشی ها هم همینطور خرد می باشه، کلان می باشه، از دیزاین های زیادی داره. د هرات د کاشي جوړونې له کارخونې وروسته په هیواد کې د کاشي جوړونې دا دویم مرکز دی چې د دولت په ملاتړ سره تر دې دمه فعال پاتې دی. دا کاشي جوړونکي له دې صنعت څخه د ملاتړ غوښتونکي دي. ما از جوانان خود خواهش میکنیم که بیا اینجا آموزش بدهیم، میشه برشان یاد بگیرن که هنر قدیمی از بین نره. په همدې حال کې د روضې شریفې مسئولین له دې برخې څخه پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي هڅه کیږي دغه برخې ته لا پراختیا ورکول شي. تعهد روضه مبارک در این مورد بسیار زیاد توجه داره، بسیار زیاد کوشش داره که اینمی صنعت هرچی بیشتر توسعه پیدا کنه و تولید از این هم بیشتر شود از نگاه کمیت و بتانیم که اینمی کارهایی که در اینجا به اصطلاح نیاز است امر رفع و مرفوع بشه. په مبارکه روضه کې کاشي جوړونه د امیر شیر علي خان له وخته فعاله شوه او په لومړي ځل د یوه سمرقندي کاشي جوړونکي په بلنې سره د دې صنعت بنسټ ایښودل شوی دی.